یو غریب صحابي واقعه ته بیانومه. الله اکبر. غریب صحابي د رسول الله مرګره خوله بنت ثعلبه رضي الله عنها في وفي أوس بن صامت رضي الله عنه أنزل الله عز وجل صدر سورة المجادلة. وزماو دا أوس مبارك الله دا مجادلة سورة المجادلة دا أولنية دون أجل كريه دا خولة جرد دا أوس رضي الله عنه دا أوس رضي الله عنه خزلة أوس رضي الله عنه صحابي دا عبادة بن صامت رضي الله عنه ورده نبي قصة شروع رجل سنگه كنت عنده وكان شيخا كبيرا. زوی دا غسر په نکاح کې ومه او هغه یو بوډا سړی و عمر زیات شوی د چا اوس رضی الله عنه قد ساء خلقه اخلاق بد شي وضجر د بوډا سړي د اخلاق څه شي سخت شي ګډوډ شي معمولي خبره به قاري معمولي خبره به خپل ذات براونیس نو دیم دي شي عمر ډیر شوی وی چې فدخل علي يوما فراجعته بشيء فغضب يورج بما بسراغه کورته بما ته شي مطالبه وکړه فغضب یو غوسه شو یو غسړی غریب دی او غریبی له پاسه څه دی عمر هم ډیر دی بوډا دی غوسه شو بما ته وی چې انت علي كظهر امي تدسي زما د پاره لکه زما مور په ما دي حرامه لکه په ما دي سوق حرامه ده مور دومره غوسه شي. ثم خرج بس ډیر غوسه ووتو له کورنه فجلس في نادي قومه نه خپل قوم چې کوم د مرګري مشرانو سپینګیرو دغه سره به د کېناست لږ ساعت. ثم دخل علي بلک سبت چراغنا فاذا هو يريدني على نفسي نبي زما خواته لا نږدې کېدو غوسه یې شو هغه بهر سره شو راغی نبي دې خځې ته نږدې کېدو هغه ته ځل شو وی موت وی چې کلا والذي نفس خوله بيده اچرته نشي کېده قسم مې دی باغ رب باندې چې د خوله ستا د هغې په لاس کې ده لا تخلص الي وقد قلت ما قلت ما د نږدې نشي راتله واغه دی خبرې دې هېرې شو پلانې خبره دې وکړه حتى يحكم الله ورسوله فينا بحكمه تر دې چې الله او د الله پیغمبر فیصله نه کړي دې ته وایي ایمان دې څه وایي ایمان اگر که مخې ته څوک دی خاوند دی خو نه د الله فیصله الله د پیغمبر فیصله د دې ټولو نه مخکې ده دې چې د ښځې د خپل خاوند ته وایي خوله وي که هر څوک خو خبرې دې کړي چې یو ځای کې ته ماته وایي چې د مور په شانې نو اوس ته څنګه وایي چې زه بیا تا سره ملاویږم نه د خبرې رسول هم پسې شو وایي چې فواثبني وامتنعت منه نو یا ده په ما باندې رامله کړه ورغې رانیوې وامتنعت منه ما تزان منكو فغلبته بما تغلب به المرأة الشيخ الضعيف فألقيته عني نو بس ياخو بیا بوډا سړی او زه بې زوروره ومه چې ما وله دیکه داسې ورکړه چې غوزار شو هغه طرف ته دا بې زوروره شو ګوره څنګه ایمان دی لکه خاوند دا رانیسي په زور خو دې خاوند له دیکه ورکړه هغه یې خوا که ولې وایي اوس فیصله دی شي ته څنګه راځي وایي چې ثم خرجت بیا زه لاړم الى بعض جاراتي په دې بعض خپلوانو پسې فاستعرت منها ثيابها نو ماتې ځان له بولقه لږ ساعت لره واغسته غریبۍ ته خیال دی ځان لم چې سره واغسته بولقه مې راواغسته ثم خرجت بیا لاړم ووتم حتى جئت النبي صلى الله عليه وسلم برسول پسې رالم فجلست بين يديه هغه ته مخې ته کېناستم فذكرت له ما لقيت منه نو چې څه قصه شوي ټوله مې رسول ته وکړه فجعلت اشكو اليه او بزرګیم هغه ته شکایت کوم رسول صلی الله علیه وسلم ماته وی چې یا خویله ای خولې ابن عمك شیخ کبیر سره تر د زوی بوډا سړی دی خاوند ورته یادو فاتق الله فيه د الله نه یېرېږي د هغه مبارک نو هغه وایي چې زه رسول سره لګیا چې رسول الله مبارک فیصله وکړه نو وحي نه و نازله شوې نو رسول صلی الله علیه وسلم څه فیصله وکړه او مخکې داسې وه د دې آیتونو نازلېدونه مخکې چې چا به چاته ووایي چې لکه ته خپلې ښځې ته وایي ته ما باندې داسې لکه مور یا خور نو هغه به هغه شان شوه یعنې په هغه باندې به همیشه لپاره حرامه شو نو رسول صلی الله علیه وسلم زه څه ووایم خبره دغه ده هغه ته 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 زما مور په شان او ته ورته جاړي وایي یا رسول الله زما دا بچي دي که زه دې والم دا بچي اوس موږ جدا شو دا بچي ځان سره بوځم لوږې نه ومړه شي دا پلار دې څه نه څه خو له راوړي که نه او که ده ته پرېږدم یو ضایع به شي تربیت مسلې راځي مور د بچو خیال ساتي یا رسول الله تسوي یا رسول الله رسول الله تسوي ځان خبرې نشم کوله چې چې سوي د الله طرف نه خیر وي زه هغه سره لګیا وم چې کله څه ونه شو نو دی بس د خپل
چې څه سره وغیره واغستو او راووتو پرې وتو کې دوی چې زه خپله شکوا او شکایت چاته کومه الله سبحانه وتعالی ته کوم دا چې لږه لاړه رسول صلی باندې وحي نازله شو رسول صلی باندې چې وحي نازلې دا سخته و بیراتله واقعا سخته به رسول صلی باندې رااله بیا د رسول صلی سخته ختمه شو بیا راولي چې شو زه راوستم یا رسول صلی الله ماته وی چې یا خویله قد انزل الله فيك وفي صاحبك الله خو استاو د مرګري مبارک د قران نازل کو كم آيتنا قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها يقينا الله خبر وورد پیغمبر دغه زنانه چې تاسو سره باس کو د خپل خوان مبارک وتشتكي الى الله او شکایت کو چاته الله والله يسمع تحاوركما او الله ستاسو دوه د خبري ووري پیغمبر ته استغه مې موري عائشہ نه وی سپاک ذات ته الله سزور ور دي چې زوی دي خو کې کمر کې ولاړو ما خبر وريجره خوله سوې رسول سم ته ویله خبر بس پرې کېده وس براتلی او الله چې له اسمانونو په عرش په خبري ووري بیا د رسول سم دغه طریقه وخوا وی رسول سم ماته وی چې موريه فليعتق رقبه خاون ته دی وی چې کنيجدي کیږي ته یو غلام دی آزاد کی مرید دی آزاد کی وما تيجي والله يا رسول الله ما عنده ما يتغى غريب سرسدي چې هغه غلام د دې مریض آزادې وینځي چې آزادې پر پیسې پکاري یا سیده چې دې شنی چې کولای فليصم شهرين متتابعين دوه مشتروجي دي ونشي پر لبس وما تيجي يا رسول الله انه شيخ كبير ما به من صيام بډا سره هغه روزي کوم چې کینويش او به دوه مشتري پر لبس وی بیا رسول الله ماته فليطعم 60 مسكينه يشبهته مسكينه له خوراک ورکینه کدا غم نشي کوله وسق من تمر كجرد دی ولورکی وی موت يا رسول الله ما ذاك عنده غسر سره غربت ته کجری وسره نشتی نو غلام نشه زاده او دا غوسه شیم دي خبرې د لاسره چې د خزي د مطالبه کړي او خزي غریب دی ګوره چې رسول الله بشرات لنا بورقه او صدري د چان راوستو د بل ګاونډیو نه راوستو هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم دا مساله ده چې نه غلام ده دولې شي نه روجي نیوي شي او نه شپېته مسکن خوراک ورکول چې غواړي چې خزي ته نږدې شم وی رسول الله صلی الله علیه وسلم ما توی چې فإنا سنعينه بعرق من تمر سيده سکجوري بوله منګ ورکو منګ به سره مرګرتیا وکړو باقي چې لګړي پاتې شو هغه دې پیدا کی وی موتي چې وانا يا رسول الله سأعينه بعرق آخر او يا رسول الله نور بوله زو ګورم استه سورکی او سبا زو ګورم رسول الله ما ته چې اصبتي واحسنتي دغه خبره دې کړي برابر خبره دوی که فذهبي فتصدقي عن لا شو دغه طرف نشپېتو مسکینانو له خوراک ورکا ثم استوصي بابن عمك خيرا او بیت ګره دا نصیحت کو چې ترزوی خیال دي ساته بډای ابا خبر ډیری کوي سبوي ففعلت جب امام اغشن طریقه وکړه امام احمد بن حنبل امام ابو داود حدیث راوړی اسمه عجیب واقع دا مې دې پر ذکر کړ تاسو چې وګوره د صحابو د غربت د غریبي او موږ دومره نعمتونه کې پراته یو که تاسو نه وګورئ به دې پریدونو د مزر زموږ شکایتونه نه ختميږي شکوي او ډېر کم خلک چې راغوي بخله باندې دا ټکی پراته دي د الله شکر نعمتونه یو موږ پکې ستوم پکې سره دي څومره نعمتونه دي زموږ څومره نعمتونه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها الله کې چې تاسو کوشش کوئ چې زموږ نعمتونه شمار کړئ چې ما درې کړی نو ګوره پوره به نه کې إن الإنسان لظلوم كفار يقينا الإنسان جدانو دي ظالم دي ونا شكر لله ونا شكر نو بس نو صحابو ګور د حالات غریبي بډیره وا خوشي وګټل جنتونه اغه زنانه چې هغه بولقه او صادر د بل خزینه راوستو خلې تذکره به کوم ځای کړی ده په قران کې عمر رضی الله عنه په خپل خلافت کې تخپل مرګرو سره روان یو بډای خزي او आवाज کوي امیر المؤمنین د خراشه دی هغه شي اجازه سره به روان شو موږ ته یې کوی د خراجه موږ رسې جواب ورکو امیر المؤمنین د خراجه تاسو سره کار دی بس ګوره ولاړ د مرګرو امیر المؤمنین ډېر ساده سره دی په چې څوک د आवाज کوي دی له خاله ورې د بډای خزي او سبق کیسه وکي ته سره یې خاله ورسې امیر المؤمنین چې کله راغی
نو چې ملګرو ته امیر المؤمنین دې خو څه دی دا تاسو پیژنئ څوک ده وینه موږ نه پیژنو دا ښځه چې الله په قرآن کې تذکره کړې قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها دا خو ښځه چې الله دې خبره بره اورېدلې او به ایتونه نازل کړي نو چې الله دې وبرکې ایتونه نازل کړي موږ به احترام کوو غریبه وه خو الله یې تذکره په کوم ځای کې وکړه په قرآن کې وکړه نو د دې نعمتونو شکر وباسئ او که څوک غریب وي نو هغه څه پکار دي صبر کول پکار دي لږ وخت بس هغه د مور چې بچی له دوايي ورکړي ډېره ترخی کنه لږ ول ورکړي بس لږ او په دې کې هغه سمسې ډوره ختمه شي چمچ خالي شي دغه شان د دنیا د حالات دي صبر مرګ به راشي خبره به ختمه شي داسې به دا حالات تېرو بغیر د صبر نه کار نه کېږي ګورئ چې بهر خبره کې موږ د شکوې او شکایتونه شروع کوو چغې وو هر چاته خبرې کوو دغه ژوند نه تېرېږي به دي چې الله دې موږ ته صبر را نصیب کړي